د نیپال هیواد مخکې له دې چې نیپال سره متحد او یو واحد هیواد شي د دغه هیواد اوسنۍ پلازمینه کاتمانډو د نیپال په نوم یادېده او د نیپال دره ورته ویل کېده. د نیپال کلمې ذکر د هندوستان په لرغونو لیکنو کې شوی دی او له میلاد 4 پیړۍ وړاندې د نیپال نوم شتون لري. ویل کېږي چې د نیپال کلمه د نی یا مونی یا نیمي نوم څخه اخیستل شوې ده. مونی یا نیمي یو عالم او حکیم و چې د اوسني نیپال په سیمو کې میشت او ورڅخه یې ساتنه کوله. وګړي او پراخوالی نیپال نږدې 1.5 کیلومتره مربع پراخوالی لري او پر همدې بنسټ د نړۍ 96م هیواد شمیرل شوی. نیپال په وچه کې پروت دی. هندوستان، چین، بنګلادیش او بوتان سره ګډه پوله لري. د هیمالیا د غرونو لړۍ چې د نړۍ تر ټولو لوړه څوکه ده د نیپال او چین ترمنځ یې ګډه پوله جوړه کړې ده. د دغه غر نیمه برخه چین او نیمه یې په نیپال کې شتون لري. نیپال کمې اوبه لري او یوازې 3% پراخوالی یې اوبو پوښلی دی. نیپال 28 میلیونه وګړي لري او د نفوس پر اساس د نړۍ 49 نمبر هیواد دی. د قومي جوړښت پر اساس نیپال کې ټول قومونه لږکۍ دي او اکثریت پکې نشته. د دغه هیواد 80 سلنه وګړي هندوان، 9 سلنه بودان او 5 سلنه پکې مسلمانان دي. حکومت او سیاست نیپال غنیز ګوندي سیستم لري او 3 سیاسي ګوندونه یې د اغیز وړ دي. نیپال یو فدرالي دیموکراتیک جمهوریت دی. 3 قواوې لري چې لومړی وزیر د پارلمان له لوري ټاکل کیږي. د نیپال اساسي قانون سیکولریزم دی، یعنی دا چې هیڅ دین د دولت د رسمي په نوم په رسمیت نه پیژني. د ګڼو ژبو، مذهبونو او کلتورونو شتون په رسمیت پیژندلی دی. نیپال د ملګرو ملتونو غړی هیواد دی او سارک سازمان کې د غړیتوب ترڅنګ فعاله ونډه لري. په ختیځ اسیا کې نیپال لومړنی هیواد و چې اسرائیل په رسمیت وپیژنده او سیاسي اړیکې یې ورسره ټینګې کړې. اقتصادي وړتیا نیپال په نړۍ کې د ګړندۍ اقتصادي ودې له هیوادونو دی. په اقتصادي وده کې نیپال 162 ځای خپل کړی دی. د نیپال د وګړو 4مه برخه د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي چې په دې سره دغه هیواد د نړۍ د غریبو هیوادونو په ډله کې شامل شوی دی. نیپال کې د غربت تر کرښې لاندې د خلکو شمیر 25 سلنه او که چیرې له افغانستان سره پرتله شي نو دلته یې بیا 42 سلنه دی. نیپال نږدې 1 لک وسلوال پوځ لري او په دې شعار سره له ډاره مرګ غوره دی جګړه کوي. د نیپال په اړه 15 په زړه پورې خبرې. اول، د نیپال بیرغ پرتوګ ته ورته بڼه لري چې 2 تیرې څوکې د هیمالیا د غرونو ښودنه کوي. د بیرغ د منځ سور رنګ یې د زړورتیا او شنې کرښې د سولې سمبولونه دي. بیرغ کې لمر او سپوږمۍ رسم شوي او مفهوم یې دا دی چې تر هغې چې لمر او سپوږمۍ وي تر هغې به د ځمکې پر مخ نیپال وي. نیپال د نړۍ هغه هیواد دی چې د بیرغ بڼه یې مستطیلي شکله نه ده. دوم، نیپال د خپلواکۍ ورځ نه لري او دا په دې پار ده چې دغه هیواد هیڅکله استعمار او یرغل شوی نه دی. دریم، د بودایي دین بنسټګر ګوتاما بودا نیپال کې زیږېدلی و. څلورم، نیپال 80 قومي ډلې او 128 ژبې لري خو تر جوړېدو یې بیا تر نن د قوم، ژبې او دین پر سر هیڅ جګړه نه ده شوې او په همدې اساس ورته د همپالنې هیواد وایي. پنځم، غوا د نیپال ملي حیوان حساب شوی او حلالول یې منع دي. د نورو ویډیوګانو لپاره روحي سبسکرایب کړئ.